السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ عزتمندو کتونکو زیم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل کتونکو په دې ویډیو کې به هم تاسو د واتس اپ په باره کې زده کړه کوئ یعنی شلم نمبر راز ام میدان ته ورسېدو مینوالو په دې کې به تاسو څنګه زده کړه کوئ څه زده کړه به کوئ تاسو کو دې ته ګورئ دا میسج ما د ملګری ته لېږلی دی خو ډیر زیات لوی میسج دی په یو کلیک سره دومره اوږد میسج دی خو تاسو ګورئ د دې ځنه شروع شوی دی خو ګورئ او زه بر روان یم دی خو ګورئ او دا میسج نه ختمېږي نو د لږ شان د مینه بعد ان شاء الله د دې زده کړه کوو منګ سره اوسئ تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو په دغه سور نشان باندې کلیک کړئ زموږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په بل نشان باندې هم کلیک کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو د ټولو خدای ګران کوونکو تاسو بلار شي پلی سٹور ته پلی سٹور کې بتاو سرچ کې بلینک میسج یعنی خالی میسج بلینک میسج تاسو کله سرچ کې دی خو ته ګوره مخامخ راغو بلینک میسج خالی میسج دیگه دا اپلیکیشن ما آلریډي انسټال کړی دی پر واتس اپ دی خو مخامخ تاسو تخکاری دا به زه اوپن کوم سمپل اسانه طریقه به تاسو ما په لک سان ټایم کې دا چې زه اوپن کوم د دې کې به تاسو مخامخ راشي تاسو کم قسم میسج کوي کم قسم سوري دا خو اشتهار راغو دې ځکه لیکلي چې روز تاسو کم قسم میسج کوي کیریکټرز کوي کروز نو دې کې ما یک لیکل شوی زبا یو پیج شو او دلته کې 10000 پیج شو نو زبا دا کاپی کوم نو کلیپ بورډ باندې وکلیک کوم کني پسند باندې وکلیک کوم دا ډایرکټ لاړ شي واتس اپ ته واتس اپ کې به زه یو کس ته ورلګم هغه بګینی وي ضرور د ما واتس اپ هنګ دی او یعنی دومره اوږد میسج تاسو څنګه جوړ کړی دی نو مینوالو سو ته ګورئ زده کې دا یو کستلګما ارچاته مې ولګلو نو سلیکشن می د دې کسو کو او دته مې ولګلو او سره تاسو ګورئ دومره اوږد میسج بده تسین شي دې به حیران شي چې دا چل شوی دی خو ته ګورئ مینوالو بلینک میسج دی زبر روانه ما او میسج نه ختميږي دغه رنګ کې کدا تاسو کاپی کې او دوزلې پیسټ کې نو بیا به انم ډیر اوږد میسج شي مینوالو امید لرم چې دا راز بم تاسو وښ شوی نو د سبسکرایب بٹن چې هیر نه کې بالکل او ورسره که دا راز مخ خوښ شوی نو لایک بٹن او کمنټس مینوال تاسو بار هم تاسو کمنټس کوي خو تاسو ویډیو ګوره او یا ویډیو ډاونلوډ کې او بیا کمنټس نه کوي مینوال زموږ د پاره 1 سکند 2 سکند 3 سکند صرف 8 سکند را کوي او زموږ په ویډیو باندې کمنټس کوي ډیر مننه والسلام